الله جل شانو تقریبا 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دنیا ته رالیږلي. دا هر پیغمبر دا د هغې قوم ته چې راغلی نو په هغې ژبه کې راغلی چې هغه قوم کومه ژبه وي. الله جل شانو داسې نه کوي چې یو قوم هغه د یوې ژبې او الله ورته داسې سړی راولېږي چې هغه مختلفه ژبه وي د هغې نه، ځکه بیا خو هغه مقصد دی، مقصد خو نه حاصلېږي. مقصد دا دی چې الله جل شانو خبره ورته ورسوي. یو قوم په انګریزۍ نه پوهېږي او پیغمبر په انګریزۍ کې راغی. دومره ډېر پیغمبران راغلي دي، الله جل شانو هر قوم ته په خپله ژبه کې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. الله قرآن کې فرمایي چېرته یو پیغمبر ما نه دی لیږلی مګر د هغې چې کومه ژبه وه په هغې کې مې ورته لیږلی دی. پیغمبر نه انکار، ټولو پیغمبرانو انکار، ځکه زموږ په خپل پیغمبر هم ایمان دی صلی الله علیه وسلم، او د عیسایانو په پیغمبر هم ایمان دی، د یهودیانو په پیغمبر هم ایمان دی، په تمامو انبیاء کرامو زموږ ایمان دی. او د یو نبي نه انکار کول داسې لکه ټول انبیاء کرامو نه چې چا انکار کړي، ځکه به د یو پیغمبر باره کې هم ذهن کې چېرته غلطه خبر رانولې او داسې مو نه وایه چې دا پیغمبر ښکته دی او دا بره دی. نه دا څیزونه پکې نشته. الله درجې ورکړي هر پیغمبر له، خو زموږ کار دا نه دی چې یو ښکته او یو بره، زموږ پیغمبر غوره دی او دا بل پیغمبر نه دی غوره، نه داسې خبره نشته. لا نفرق بین احد من رسله، موږ په پیغمبرانو کې فرق بلکل نه کوو. نور الله درجې وله ورکړي، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. الله فرمایي دا پیغمبران دي ما یو له په بل باندې فضیلت ورکړی دی. دا الله جل شانو خو ټول نه بهترین پیغمبر، بهتر پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا الله جل شانو دا مرتبه ورکړو. کومه چې الله ورکړې هغې کې بیانولو کې څه ګناه نشته، چې کومه الله نه ده بیان کړې او سړی د ځان نه بیانوي چې زموږ پیغمبر داسې چوت دی او داسې چوت دی او داسې چوت دی، دغه مناسب نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی، دا زموږ ایمان دی. کوم سړی چې د نبي علیه صلات وسلام نه پس بل پیغمبر مني دا کافر دی. څه ورته وایي ده ته؟ کافر. نبي علیه السلام نه پس بل پیغمبر بلکل نشته. صحیح ده؟ په یو معنی کې هم نشته، نه رسول شته نه نبي شته. رسول او نبي کې لږ فرق مخکې هم تاسو ته ما ویلي، او نه رسول شته او نه نبي شته. الله قرآن مجید کې فرمایي سورة احزاب کې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هیچا پلار نه دی په انسانانو کې، او نبی علیہ السلام آخري پیغمبر دی او الله جل شانو په هر یو څیز باندې عالم دی. آخري پیغمبر دی، خاتم النبیین. ختام دغه ته وایي مهر ته، خاتم مهر. د مهر خلک په لفافه کله لګوي، کله چې لفافه مکمل شي او بند شي نور پکې څه نه راځي، نه ته څوک وباسي او نه پکې څوک داخلوي، دا پکې مهر لګوي آخري. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی، الله جل شانو رالیږي. یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبري ده چې هغه ورته کله میلاو شوې وه. یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ ښکاره کېدلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله جل شانه پیغمبري په هغې وخت کې ورکړې وه چې لا آدم علیه الصلاة والسلام الله جل شانه نه و پیدا کړی. نه پوهېږئ په دې باندې؟ الله جل شانه نبی علیه الصلاة والسلام له په هغې وخت کې پیغمبري ورکړې وه کله چې الله جل شانو د حضرت آدم علیه السلام جسم جوړ کړو. بیا پیغمبر په خپلو لاسو الله جل شانو جوړ آدم علیه السلام د هغه جسم لا روح یې پکې نه و اچولی. د دې نه مخکې الله جل شانو نبي علیه السلام ته پیغمبري ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام خو د آدم علیه الصلاة والسلام په اولاد کې و. نبی علیه الصلاة والسلام خو د آدم علیه السلام په اولاد کې و، خو هلته چې دا نبوت میلاو شوی و که نه، دا هغه روح ته میلاو شوی د نبي علیه السلام. دا انسان د پیدایش نه مخکې الله جل شانه 50,000 کاله مخکې الله جل شانه د انسان د پیدایش نه مخکې د هغه روح پیدا کړي. دا روحونه الله جل شانه ټول په یو ځای باندې پیدا کړي. بیا دنیا کې ولې صرف جسم پیدا کړي، هغه روح پکې واچي. نو هلته د نبي علیه صلات وسلام روح ته نبوت میلاو شوی او پیغمبري ورته میلاو شوی وه. بیا چې نبي علیه صلات وسلام وروسته د آدم علیه صلات وسلام نه 100,000 کاله پس چې نبي علیه صلات وسلام پیدا شو، نو بیا د هغه د پیدایش ډېره عجیبه یو واقعه ده چې
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه والد صاحب دی عبدالله ابن عبد المطلب، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد صاحب عبدالله ډېر زیات ښایسته و، ځکه عبدالمطلب ډېر ښایسته و. دا یې کشر زوی و، نو ډېر زیات پې مین و پلار، ټول پې مین و، په ټول خاندان کې انتهایي نیازبین و، او په 18 کاله عمر کې واده کړی و. د مدینې منورې د یو خاندان د هغې زنانه یې کړې وه، بنو نجارو تقریبا، د هغې یو زنانه وه آمنه بنت وهب، د هغې سره یې واده کړی و. د نبي علیه صلات وسلام مور و دغه، او 18 کاله عمر و. په دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د والد صاحب د عبدالله واده یې چې کړی و د 18 سال په عمر کې یې واده کړی و. بیا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د مور خېټې ته راغی، 2 میاشتې وشوې د مور په خېټه کې، والد صاحب یې وفات شو. اصل کې دا ښځه خاوند تلي و تجارت له شام ته، تجارت له تلي و که نه شام ته. نو مدینه منوره هغه د شام په لاره کې راځي. د مکې مکرمې خلک چې به مدینې منورې ته تله، شام ته به تله، نو په منځ کې به مدینه منوره راتله، داسې به تله که نه، دا مکه مکرمه ده فرض که ده، داسې به راتله دې ته شام ته، شام ته چې به راتله دلته منځ کې به مدینه منوره راتله، داسې طریقې سره. نو خامخا لار د مکې مکرمې والا او د شام والا لار په چا وه؟ په مدینې منوره. او په مدینه منوره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماماګانو کور، حضرت آمینه د مدینې وه که نه، اوس مو وي هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماماګانو، واپسې کې دی راتله، هلته ماماګانو کرے وخت تیر کو. او بیا هلته حضرت عبدالله هغه وفات شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد صاحب، نبی علیہ السلام لا پیدا نو. بیا دی خو خیر راله مکې مکرمې ته، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې پیدا شو. د پیدایش نه پس د عربو یو طریقه وه، د هغې طریقه دا وه چې زمونږ هم تقریبا تاسو وګورئ که نه، یو د بانډې خلک یو د بازار خلک. د بازار دا خلک د دې زړونه هغه کمزوري، په یو څیز باندې زړه نشي کولی، لږ داسې بزدله شانتي د بانډو د خلکو په نسبت باندې. د بانډو خلک هغه مضبوطي، خوراکونه خالصي، ابو هوا د بانډې زبردست دی، او د بانډې چې کوم خلک دي د هغې چې کومه ژبه ده هغه هم خالصوي. د بازار هغه خو نیم انګلیش وایي، نیم اردو وایي، او نیم هغه پښتو وایي که نه، او کوم چې د بانډو خلک دي هغه شډله پښتو وایي. نبی کریم صلی الله علیه، د عربو طریقه دا و چې کله به ماشوم پیدا شو نو هغه به د بانډې یو زنانه له ورکو، وایي چې دا ساته، هغې له به خرچه مرچه ورکوله، هغې به ماشوم له پی هم ورکول، او په بانډه کې به هغه ماشوم غټ شو چې کله به برابر شو خبرو چل به یې زده کو، او زړه به یې مضبوط شو د هغې بانډې د ماشومانو په شانتې، واپس به بیا خپل کلي ته راولېږو. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو هم زنانه راغلې وي د مکې مکرمې د خوا و شانه. یو زنانه وه پکې د بنو سعد، حلیمه السعدیه، حضرت حلیمه چې ورته مونږ وایو، هغه هم راغلې وه. هغې سره چې کومه اوښه وه ډېره زیاته کمزورې او واقعه به تاسو اورېدلي، هغه د ټول نه وروسته راورسېده. نورو خلکو بچي هغه مالدار وو، هغه ټولو زنانو چې مخکې را رسېدلي وي هغه خلکو هغه بچي ځان سره بوتله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او چونکې د حضرت آمینې د هغې بچی او پلار یې نو یتیم و، هغې وایي چې یتیم یې نو موږ له به سره کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرورش ته څوک تیار نه و، بس هغه صرف حضرت حلیمې ته پاتې شو رضی الله تعالی عنها ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ځان سره واغستو، خپل کلي ته علاقې ته بانډې ته هغې لاړه. بیا نبي علیه صلات وسلام مبارک هلته زندګي تېره کړې، هلته د خبرو چلو مې زده کړی، هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاشرتي آداب زده کړي، هلته نبي علیه صلات وسلام بهترین زندګي زده کړې. نبي علیه السلام د حضرت حلیمې بچي و، هغې سره به یې لوبې کولې، داسې بار به ورسره وتو. یو فقها دغه چې کوم دي مورخین حضرات، بلکې په خپله حضرت حلیمه وایي ډېر عجیبه انسان و دا نبي علیه صلات وسلام. هغې ته پته نه وه، خو پته ورته هله ولګېده چې کله نبي علیه صلات وسلام غېږه کې راواغستو او د مکې مکرمې نه دا راووته را روانه شو، د خلکو هغه ټولې اوښې هغه شاته پاتې شوې، د حضرت حلیمې هغه اوښه مخکې لاړه. دی وایي چې زما دا اوښه ډېره کمزورې وه، دا خو د تلو نه وه، اوس د ټول نه مخکې شوه، داسې چلو شو.
او سره کور ته د راوړو او کور کې داسې برکات سټارټ شو ناشنا. او بعض روایاتو کې راځي چې حضرت حلیمه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زانګو کې ما به خپل کارونه کول، یو پیر مې زنګو زنګوله، بیا به ودرېدنه په خپله به زنګېده، په خپله به هغه زنګېده، هغه زانګو فرشتې به راتلې هغې له بیا هغه به یې خوځول هغه زانګو. ښه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې هغه معجزې وي. نبي علیه السلام الله جل شانو دې خلکو ته ښودی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا څومره لوی پیغمبر دی. دا شان د هر یو پیغمبر سره شوي دي. ښه حضرت یوسف علیه السلام چې کله خرج شو که نه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانو فیه من الزاهدین، او یو 12 یا 22 درهم او دینار او په هغې باندې یوسف علیه السلام د کوی نه خلکو راویسته او چا خرڅ کو په بل باندې. هغه دا بس غلام دی بس خرڅ کو. هغه چې په لاره دغه تجارتي قافلې والا سره روان و که نه نو وریځ راله وریځ او د هغه په سر باندې روانه وه، ټولو خلکو باندې نور و په هغه باندې سوری و. هغه چې به کوم ځای کې خپک دله چېرته چې شاته به خلکو کته هغه ځای به شړ و، هلته به شنه شنه بوټي راخته. دا بعضې روایاتو کې راغلي دي. دا د پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې د هغه معجزې چې الله جل شانو خلکو ته د دې دپاره ښایي چې د مخکې نه د پیغمبر عظمت د خلکو په زړونو کې راشي. دغه شان نبي کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حلیمې کور ته لاړو، حضرت حلیمې به وایي چې ما به لیدې زنګو به هغه په خپله خوځېده، ما به صرف یو ځل وخوځوله بس. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتګ سره ډېر زیات برکات راغلی. بیا چې نبي علیه الصلاة والسلام عمر لږ سیوا شو، دونه شو ماشومان چې لوبې کوي بار ګرځي را ګرځي، د دانیال عمره صحیح ده چې داسې نبي علیه السلام د لوبو شو نو بار به وتو د وړو سره. حضرت حلیمې نور بچي مو، حضرت حلیمې یو لور و شیمه یې نوم شیمه. یا وروسته نبي علیه الصلاة والسلام سره په یو جنګ کې ملاقات شو. په یو جنګ کې نبي علیه الصلاة والسلام په جهاد کې و، یو زنانه و ډېره تکړه وه په جنګ کې. نبي علیه الصلاة والسلام د مخامخ راله وایي ته ما پېژنې؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل نه زه تا نه پېژنم، وایي زه ستا خور یم شیمه، د حلیمې لور یم سعدیه، حلیمه السعدیه. د هغې لور نبي علیه السلام ورته ستا سره څه دلیل دی په دې خبره؟ نبي علیه الصلاة والسلام ته هغه فرمایي چې وګوره که نه وړوکوالي ته قار شوی په ما دې چک لګولی و، هغه نښه اوس هم دلته ده، هغه نښه راباندې اوس هم دلته ده په دې ځای باندې. نبي علیه الصلاة والسلام بیا ډېر ادب وکړو، مشره خورې وه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته خپل څادر مبارک او خور کو دلته کښېنه، هغه ډېر ادب او احترام کو د خپلې مشرې خور نبي علیه الصلاة والسلام وه. خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حلیمه فرمایي چې وړو به بار لوبې ټوقې کولې او مستي به یې کوله. نبي علیه السلام به صرف د هغې تماشه کوله خو لوبې ټوقې به یې نه کولې. همونږ چې به کله اواز کوو چې روټۍ له راشي، واړه به لکه د باز نه وي چې څنګه په خپل ښکار باندې هغه را پدو شي که نه، دغه شانتې به دا ماشومان په پلیټونو باندې راغله او په کاسو باندې په خوراک باندې. نبي علیه الصلاة والسلام به ښه په آرام ښه په صبر سره انتهایي په ښکلي انداز سره معصوم نبي علیه الصلاة والسلام دونه په انداز به راغی هلته به کېناستو چې څه به دې ورته مخې ته کېښود هغه څیز به یې وخوړو. دا به یې نه وي چې دا خورم دا نه خورم، زما غوندکې نخرې به یې نه کولې که نه چې دا نه خورم دا مې خوښ دی دا مې نه دی خوښ. بس چې کوم خوراک کې به څه څیز میلاو شو نبي علیه السلام د وړوکوالي نه به دغه څیز داسې استعمالوي. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بهر دی که نه وتی دی، یو دوه کسان را واړه چې لوبې کوي، نبي علیه الصلاة والسلام بهر ورسره وتی و. یو دوه کسان راله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ونیو او د نبی علیه الصلاة والسلام د خېټه مبارکه د سینه مبارکه دا یې سیرې کړه، ویشلوله، کټې کړه. دا کوم بچي چې و د حضرت حلیمې هغې رامنډه کړه کور ته، خپل پلار ته خپلې مور ته، مور یې حلیمه وه، پلار یې ابو کبشه و، ابو کبشه. هغې ته یې ویې زموږ هغه د مکې مکرمې هغه زموږ چې کوم رور دی که نه هغه څوک راله پته نه لګي او د هغه دا ځای سیرې وایي ښه هغې زر رامنډې کړې بار ته چې ویې کته نبي کریم صلی الله علیه وسلم رنګ مبارک تک زیړ شوی دی، اتلې وې فرشتې راغلې وې، اشق صدر او واقع شوې وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سینه مبارکه دواړو فرشتو هغه وڅیرله او بیا یې زړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه را بهر کو، هغه وینځو او بیا واپس په دغه ځای کې اېښودې لپاره د دنیا محبتونه د دنیا شهوتونه که هغه په دې کې چې هغه څیزونه هغه پیکه شي، دې دپاره فرشتو داسې کړې وه. داسې واقع دوه درې ځل شوي دي، شق الصدر والا واقع
سره نبوت نه مخکې هم داسې یو واقع شوې وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرشتې راغلي وي او فرشتو نبي علیه صلات وسلام دا زړه مبارک را بار کړی او دی ولې انځلې او صفا کړی ول. روایاتو کې راځي چې دا نبي علیه صلات وسلام مبارک ته زړه چې انځلې دا زمزم په اوبو انځلې و. کوم اوبه باندې؟ زمزم په اوبو باندې. دا ډېرې بهترینې اوبه دي زمزم اوبه. هر مرض دپاره الله جل شانه په دې کې شفا الله جل شانه اوږدلې ده، بهترین څیز دی. او دا چې څنګه لوږه تنده ختموي دغه شانتې لوږه هم ختموي. ابوذر غفاري رضي الله تعالی عنه راغلی و د خپلې قبیلې نه په مکه مکرمه کې و. وایي ما څو ورځې هلته ویستې وایي نبي علیه السلام نوم مې چاته نه شو اخیستی، ایمان راوړو دپاره راغلی و. څو ورځې مې وایي نوم نه شو اخیستی نبي علیه السلام چې څوک راته نقصان نه رسوي چېرته. وایي زه هلته په مکه مکرمه کې وم، ما به دغه اوبه څکلې، څو ورځې ما تېرې کړې، ما ته د خوراک ضرورت نه راغلی. وایي صرف په زمزم باندې ګزاره کوله. حالانکې بیا سړي تکلیف شي یو څو ورځې واوړي بیا چې خوراک نه. او ساینس دا خبره ثابته کړې ده چې کم څیزونه هغه د انسان جسم دپاره هغه ضروري هغه ټول اجزا الله جل شانه هغه زمزم په اوبو کې ږدلي، که هغه د تداوي دپاره دي او که تغذي دپاره دي، که د غذا دپاره دي انسان خوراک او که د دوایۍ دپاره دي، خو الله جل شانه په زمزم کې ږدلي. خرابېږي نه، داسې بهترین څیز دی. نورې اوبه هسې څو ورځې پاتې شي په یو ځای باندې خرابې شي، دا په کلونو پرتې نه خرابېږي. داسې الله جل شانه تمام اجزا پکې برابر کړي. خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مور او پلار یې رامنډه کړه بهر یې وکړه حضرت حلیمه او ابو کبشه. نو مور او پلار یې ځان پسې جوخ ونیو. وایي ما لکه یا بنۍ بچیه څه چلو شو په تا باندې؟ نبي علیه السلام ورته وایي ما ته هم پته نشته. دوه کسان راغلي وو، سپینې کپړې اغوستې وې، یو بل ته وی چې اهوه هوه دا هغه سړی دی، بل ورته وی چې نام او دا هغه سړی دی. بیا سم لولم او دا ځای رالوسي وروسته سیزې ترابار کو پته نه لګي. نبي علیه السلام عمر کم و، شپږو کالونو نبي علیه صلات وسلام مبارک عمر کم. وایي سیزې ترابار کو پته نه لګي. وایي صفای کو واپس یې په کې کېښودو. وایي نوره ما ته پته نشته څه چل شوی دی، نه پېژنم نه پوهېږم چې څوک و او څه چل یې وکړو. خیر هغوی ویرېده په هغه باندې چې یاره دا خو ماشوم دی او پردی ماشوم دی او د یو غټ خاندان سره تعلق دی. غریب دی خو اگر چې غریب دی د حضرت حلیمې یتیم زوی دی، خو یو غټ خاندان یې خو دی د قریشو خاندان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې واپس راوست. 6 کاله عمر و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مور ځان سره په مخه کو وایي زه چې ځو ستا د پلار قبر دی په مدینه منوره کې. پلار یې هلته وفات شو که نه، تاسو ته ما وختي وي تجارتي قافله چې راتله په هغې کې بیا مدینه منوره کې وفات شو حضرت عبدالله. وایي راځه د خپل بابا قبر له دې بوځمه چې هغه ویني، ته بلد شي د هغې سره، د هغه ځای سره خپل ماماګان ویني. خپلو ماماګانو خواله نبي کریم صلی الله علیه وسلم مور بوتلو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مور یې څه ورځې ویستې بیا واپس راتله. د مدینې او د مکې مکرمې په منځ کې یو علاقه د هغې ته جحفه وایي. جحفه د جحفې نه تقریبا 30 کیلومتر لرې یو ځای دی، هغې ته ابوا وایي. ابوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور مبارکه هغه دغلته بیماره شو، تکلیف ورته شروع شو، هغه مرګ ورته نږدې راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ګوره دا الله جل شانو د 6 کاله عمر کې الله جل شانو ته مور علي اولاد 2 میاشتې چې پلار یې وفات کیږي، د مور په خېټه کې دی. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې وروسته امت چېرته دا ونه وایي چې په ما تکلیف راغی. د دې دا مطلب چې پیغمبر خو مزې کړي وي صلی الله علیه وسلم، په موږ باندې دا تکلیف راغی. نبي علیه السلام خېټه پورې کاڼي وتړل. یو امتي دې ثابت کړي چې ما اوسه پورې د لوږې د لاسه په خېټه پسې کاڼي تړلي. څوک ویلی شي؟ ما په خیال په تاریخ کې صحابو نه علاوه داسې څوک خلک نه دي تېر شوي چې هغوی وایي چې د لوږې د لاسه ما په خېټه پسې کاڼي تړلي. نبي علیه السلام لوږې برداشت کړي، تندې برداشت کړي، غربت یې برداشت کړو، د مور جدایي برداشت کړه په دونه عمر کې، د پلار جدایي برداشت کړه، سره پلار لیدلی نو. دا د دې لپاره چې امت دا ګیله ونه کړي چې ما سره پیسې نشته، امت دا ګیله ونه کړي چې یاره زه غریب یم، امت دا ګیله ونه کړي چې یاره ما خو یو ټایم ونه خوړه، امت دا خبره ونه کړي چېرته یاره زما مور نشته او زما پلار نشته. نه دا قیصه نه. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس یې کې چې راتله دغه د ابوا دا کم مقام دی په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور ته تکلیف شروع شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خپله یو بله مور د نبی علیه صلات وسلم رضایي مور وه ام ایمن.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه د عبدالمطلب صاحب د هغه وینځه وه ام ایمن وه د پلار یې وه د عبدالله صاحب د هغې یوه وینځه وه ام ایمن. نبي علیه صلات وسلام له پی ورکړو او نبي علیه صلات وسلام یې بیا ډېر ښه پرورش کړو حضرت آمینې رضی الله تعالی عنها نه پس هغې ته تکلیف راغی هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام ایمن وایي نبي علیه صلات وسلام عمر کم و ډېر تکلیف و نبي علیه صلات وسلام ته ځکه هغه ځای داسې و که په مدینه کې وفات شوی وه په مدینه منوره نو ماماګانو به یې خیال ساتلی وی د نبي علیه صلات وسلام او که چېرته په مکه کې وفات شوی وه د نبي علیه صلات وسلام ترونو به خیال ساتلی وی او په داسې ځای کې وفات شو چې هلته د انسان نه د حیوانانو هم پته نه لګېده مرغۍ هم نه وي هلته نه هلته د خوراک څه نه هلته د څښاک څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپږ کاله په عمر کې نبی علیه صلات وسلام خپلې مور ته ناست دی او مور نه تاویږي راتاویږي مور ته وایي تا باندې څه چل دی مورجانې هغه ته بچیه ما ته هېڅ پته نشته په یو مسله ده هغه مسله دا ده چې کل حی میت و کل جدید بال هر یو نوی څیز هغه زړیږي هر یو ژوندی څیز هغه به مري هر یو نوی څیز هغه به زړیږي هر یو ژوندی څیز هغه به مري و انی ولدت طهره او ما له الله داسې یو بچی راکړی دی چې هغه په کائنات کې ډېر یو پاکوالی خوښوي پاکوالی به خورئ داسې والله جل شانه له پاک بچی راکړی دا تکلیف وته او هغه هلته وفات شو ام ایمن وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر د کنستو نه او مکې مکرمې ته دا راوړل دا ځان له ګران و مدینې منورې ته وړل دا هم ګران و څنګه به دا یا اخ وړو یا دی په هغه ځای باندې څه خلک به راغلي څه قافلې والا دې تذکره چې د احادیثو مبارکو کې نشته او هلته د ابواب په مقام کې ولا چا څوک چېرته پېښ شوي و هغوی ولا قبر کنستی دی او هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مخې خپله مور دفن شوې ده نبي علیه صلات وسلام دا ټول دا منظر لیدلی دی د شپږ کاله په عمر کې بیا نبي کریم حضرت ام ایمن وایي چې زه را روانېدم د هغه ځای نه مونږ راتلو وایي ما نبي علیه صلات وسلام مبارک کتو نو نبي علیه صلات وسلام مبارک نه و زه پسې ګرځېدم چې څه شو وایي چې مې وکتو نبي علیه صلات وسلام مبارک دا د مور قبر دی داسې په نبي علیه صلات وسلام د پاسه پروت داسې او ما نبي علیه صلات وسلام داسې راغ کو نه زه د خپلې مور نه بغیر چېرته نه ځم زما مور به ما سره ځي د خپلې مور نه علاوه خپله زندګي نه تېروم خیر ما نبي علیه صلات وسلام ځان سره راواغستو په خپل اوښه باندې مې ځان سره کېنو وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې ټوله لاره باندې کم فریاد کړی دی الله جل شانو ته کومه شکوې کړې ده الله جل شانو نه وایي زما زړه زما غونته کې سخت زنانه زړه یم هغه نرم کو نبي علیه صلات وسلام وفرمیل ای زما مورجانې زما پلار نه و ته زما پلار هم وي ته زما مور هم وي زما ملګري نه و ته زما ملګری هم وي زما پرورش والا څوک نه و ته زما پرورش کوونکي وي بس ته ما نه لاړې زه به زندګي د چا سره تېروم دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ټول لاره باندې ماشوم و که نه بیا شپږ کاله عمر د ماشوم څه چې پلار هم نه وي او مور هم لاړه شي بیا څنګه حالت په انسان باندې تېرېږي نبي کریم صلی الله علیه خیر نبي علیه صلات وسلام مبارک هغه بیا راورسېدو بیا زندګي تېروله نبي علیه صلات وسلام نیکه و بیا عبدالمطلب صاحب هغه به ډېر خیال ساتو انتهایي بهترین پرورش انتهایي محبت و د نبي علیه صلات وسلام سره بیا د هغه د وفات تقریبا چې 8 کالو ته نبي علیه السلام ورسېدو هغه وفات شو یا د هغې نه پس حضرت ابو طالب صاحب هغه د نبي علیه صلات وسلام پرورش کو نبی کریم صلی الله داسې بهترین پرورش د نبي علیه صلات وسلام کړو او داسې مضبوط ولاړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره چې دونه مرسته د نبي علیه صلات وسلام چا هم نه ده کړې کوم چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب کړی او کومه چې حضرت ابو طالب صاحب کړی ابو طالب صاحب غیر مسلمه مشرک یو ورځ یو کتاب کې مې لیده سار ناسو مطالعه مې کوله وایي چې د منځونه خو وروسته فرض شوي د دې مونځ نه مخکې به نبي علیه صلات وسلام څه کول منځونه خو هله فرض شو چې نبي علیه السلام اسمانونو ته کله لاړو او سفر یې وشو الله جل شانو ته 50 منځونه حواله کړه بیا تقریبا 9 پیرې نبي علیه السلام بخاري شریف کې روایت دی چې بره لاړو ښکته راغی موسی علیه السلام ته واپس شه دا منځونه پې کم کا 5 کمېده بیا 5 ته راکوز شو 5 منځونه دي الله جل شانو فرمیل فرض شوي 10 فرض شوي 50 او 5 ته مې راکوز کړه زما رحم دا دی چې خیر دی زه یو په لس باندې ورکوم یو نیک کار سړی وکړي یو په لس ورکوم 5 منځونه ستا امت کې د 50 ثواب بوله ورکوم الله وفرمایي نو مونځ خو وروسته فرض شوی
د دې نه مخکې به نبي علیه الصلاة والسلام مبارک څه کول؟ و یو ورځ ابوبکر صدیق صاحب او نبي علیه الصلاة والسلام هغه په مانځه باندې ولاړ، وایي دې ابو طالب صاحب ولیده چې دا دې لا څه کوي؟ چې ویې لیده ورته ویې دا څه کوي؟ دا موږ د الله جل شانو عبادت کوو. هغو مشرکانو بت پرسته خلک هغوی له په دې ډېر قهر ورتلو. ابو طالب صاحب باوجود د دې چې مشرک دی هغه ورته وایي دا ستاسو چې کومه طریقه ده دا بالکل ټیک ټاک ده او د دې نه خوځئ مه مستقل پې اوسئ. حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته نبي علیه السلام ته حالانکه د د عقیدې خلاف وه، داسې بهترین انسان. خبره مې دا کوله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ښه سفارش ډېر ښه پرورش وکړو حضرت ابو طالب صاحب او ډېر خیال به یې ورله ساتو نبي کریم صلی الله علیه وسلم له. نبي علیه الصلاة والسلام چې بیا کله نبوت ته میلاو شو بیا ډېر زیات د هغې نه زیات خیال به یې ورله ساتو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله 12 کالو عمر ته تقریبا ورسېدو نو د دې نه مخکې به ابو طالب صاحب تجارت کو شام ته بتلو. تاسو ته مه وي چې د مکې مکرمې خلک هغه اکثر تاجرانو تجارت پې کو، د مدینې خلک زمیندارانو زراعت والو او د مکې خلک تجارت والو. هغوی به هلته چونکې هغه علاقه داسې ده سرسبزه علاقه وه، بوټي پکې ښه مزیدار کېده، فصلونه پکې کېده په مدینه منوره. هلته به خلکو زراعت کو او د مکې مکرمې مکه مکرمه خو شړه ده په هغې کې ونه بوټی کېږي ونه پکې داسې ډېرې اوبه شته. نو د مکې مکرمې خلک بس شام ته تله تجارت له، مدینه منوره کې به هم سوداګانې کولې، په شام کې به هم سوداګانې کولې، هغه به یې دلته خرڅولې، دا سوداګانې به یې خرڅولې. او په زمانه د جاهلیت کې خو د دې غټ غټ ښارونه وو، عکاظ و عکاظ د دې بازار و. د جاهلیت په زمانه کې خلکو بازار و په دې کې به تجارت کو د عربو. عکاظ او بل ذوالمجاز او مجنه دا درې ښاري وې دي، تجارتي ښاري وې دي او په خپل تجارت دا کتابونه دا خبرې ذکر کړي. 12 کاله عمر ته نبي علیه الصلاة والسلام د اتره به تجارت لته نبي علیه السلام به پسې خفه کېدو ځکه څوک یې ونه 12 کاله 12 کاله د ماشوم عمر یې د هغه څه عمر چې ترم ته ځي تجارت لا شام و که نه دریم ملک و مدینه منوره کراس کوي بیا شام ته ځي بله علاقه وه نو هغې کې منځ کې ډېرې ورځې لګي میاشتې لګي بیا تجارتي قافلې چې هغې خو د هغې هم میاشتې لګي. نبي علیه السلام به خفه کېدو. 12 کاله ته چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام یې ځان سره بوتلو تجارت. د مکې مکرمې خلک په تجارت کې ډېر زیات تکړه وو. ابو طالب صاحب دې ځان سره بوتله. ابو طالب صاحب وایي ما چې نبي علیه السلام په کم تجارت کې ځان سره بوتلی او داسې ګټه ما ته چېرته په زندګۍ کې نه ده شوې چې نبي علیه السلام په موجودګۍ کې ما ته کومه ګټه شوې. 12 کاله عمره پورې نبي علیه الصلاة والسلام زندګي وه. سبا به دې نه پس انشاءالله هغه چې کوم بحث دی هغه به کوو.